बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता जबरील अमीन द जहन्नम अलावाल चे दे हगा हुए बिया दे नबी अलैहि सलातु वसलाम तपूस की वी द जहन्नम दा दरवाजे ची दी नवी दा जमुंग दी दरवाजो पशान की दी सरंगी ची जमुंग दा दरवाजा दा आगा दरवाजा दा आम लेवल की दी जबरील अमीन जवाब वर्गी ना विदा दा यो बल दा पास दी दा वो मंजिल दी नबी अलैहिस्सलाम की तपूस की विधि तबकम खलक जी सजा द चा बकी सख्त दा दा खबर रुनो बगौर सर चली हगा वावरी और द नबी अलैहिस्सलाम द हालात जान का लगरा माहिदा के چې د नबी अलैहिस्सलाम په دغه ټیم کې حالات دي باغی څه دی کی جبريل امین او تعرض کی د الله رسوله دا د ټولو لاندې طبقه چې کومه ده د لاندې دا کم منزل چې دی دا د ټولو نه خطرناک منزل دی دغه ته به منافقین دا د منافقین زی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دی به د جهنم په لاندې طبقه کې د ټولو نه خطرناک عذاب او سزا به د دغه منافقین بیا نبی علیہ السلام فرمائی جبریل امینہ دی دویمه طبقه کې وسوک ودا الله رسولا دی دویمه طبقه کې با مشرکان وي دی تبا مشرکان چې دی اغزی چې کوم خلقو د الله سره شریک ګرځولې دي دویمه طبقه د هغه خلقو د دویم نمبر عذاب د حبیب نبی علیہ السلام بیا فرمایي جبرئیل امینہ دا دریمه طبقه او دا دریم منزل د چانه جبرئیل امین عرض کی ودا الله رسولا دا دریمه طبقه او منزل چری دا د صابئین دی والنصارى والصابئین قرآن مجید کې دغه خلق ذکر چلی هغه خلق چغی دنور یا د ستورو عبادت به او هغه خلق بدی ته چلی خلاص نبی علیہ السلام بیا فرمایي جبرئیل امین دی سلورمه کې بسوکی جبرئیل امین عرض کی ودا الله رسولا دې کې با مجوس وی دیتا با مجوسیان چه دی اغازی چه کم خلق دور عبادت کی دیتا با آغا خلق چه دی اغازی دی خلقو عادات دیر خطرناک عاداتو داغی مجوسو با گیری چه دی اغا خرائن گیری بینوی دا دا آغی خلقو عادت دی ما تاکی منو کنمنو بری حقیقت داری خواہ بریک بے غټول بریک بے په شونډو کې دنه په خوله کې دنه چې دی هغه فرات دا دغه مجوس عادت نن موږ ته ګناه نخکاری نن موږ ته جرم چې دی هغه نخکاری دغه خلقو سلورم منزل دی سلورم زید دی دغه خلق به دغه سلورم منزل ته سلورم جهنم نبی علیہ السلام بیا فرمائی پنځم منزل کې بسوک جبرئیل امین عرض کی دا اللہ رسولہ دے کی با یہودیان دے تبا یہود چی دے اغزی شپگم کے بسوکی جبرئیل امین عرض کی دا اللہ رسولہ دے کی با نصاراوی چکلا داشتک پورشو جبریل امین خاموش دے نبی علیہ السلام کی یو پیرا تپوسو کو جبریل امین جواب نہ ورکی بیا کی تپوس کی جبریل امینہ جواب دیرانکو دی اوم تحقیقا دی اوم منزل تبسوک زی جبریل امین خاموش دے نبی علیہ السلام عادات اخلاق داغیق و تپتا سوائنا نبی علیہ السلام دینا تبوس کی جبریل امین ہوا راتا نو دا دیر دا درد او دا غم خبر دا جبریل امین سوی دا اللہ رسولہ
ستا د امت هغه ګناهګار چې هغې ګناه کبیره کړې وي توبه یې نه وي ایستلې په غیر د توبې نه هغې چې دی هغه مړه وي د الله رسوله ستا هغه ګناهګار امتیان جهنم ته ځي نبي علیه الصلاة والسلام چې دا واورېد په شا واورېد بېهوش زما ستا په فکر کې زما ستا په درد کې زما ستا په غم کې نبی علیه السلام بېهوشه شو چې زما امت ګناهګار هغې به جهنم ته ځي نبی علیه السلام بېهوش لږ ساعت وروستو نبی علیه الصلاة والسلام ته فاقه وشوه نبی علیه السلام اوښکې بهیږي د جبریل امین اوښکې چې دی هغه بهیږي نبی علیه السلام دې تپوس کړي جبریل امینه ته ولې ژاړې ته خو روح الامیني ته خو الله تمامو انبیاو ته رالیږلې ته ولې ژاړې ستا سره د څه شي غم دی ستا سره د څه شي فکر دی جبریل امین څه جواب ورکړي د الله رسوله زما سره ځان له دا غم دی داسې نه چې الله ته د زما نه خفه نشي او زما فیصله په دې خلکو کې چېرته چې دی هغه وشي نن د ګناه خبرې مونږ ته وړې خبرې چې دی هغه ښکاري ګناه مونږ ته ګناه چې دی هغه نه ښکاري زیاتې مونږ ته زیاتې چې دی هغه نه ښکاري نو نبي علیه الصلاة والسلام ته الله پیغام راولېږه چې الله ته د دې نه چې دی هغه بری کړې امت خو به دې ته ځي امت به دې ته چې دی هغه څه کېږي هغه ځي ورونو الله راله موقع راکړې ده الله راله وخت راکړی دی الله راله ټیم راکړی دی چې په دې لږو شپو ورځو کې به الله پاک باندې ځان وبخښي